سلامونه او احترامات ملګرو. صدام حسین شباب یم. نن زه په پېښور پوهنتون کې موجود یم، په هاسټل 2 ګراوند کې ناست یو. شوکت سواتی را سره ناست دی، ټپې به ترې ریکارډ کوو. څه ډېر عمر پس ورسره میلاو شوي یو، کنټیکټ ورسره هم نه کېدو، کله په یوه علاقه کله په بله علاقه، خو ډېر په ګران هم راګیر کلی دی. نن یو څو ټپې به راته ریکارډ کوي او امید دی چې دا ټپې به ستاسو خوښېږي. شوکت سواتی هرکلی درته ویو. زمونږ په کلي کې تر اوسه دا خبره کېږي چې فیصلې د نصیبونو چرته بره کېږي. زه د دې خلکو سره ډېره زیاته مینه لرم، خو د دې خلکو د ذهنونو نه مې یره کېږي. زبردست. سلامونه ټولو قدرمنو کتونکو ته زما لخوا، او دا زما سره چې کوم ناست ملګري دي د دوی لخوا هم. صدام چې څنګه ووې په پېښور یونیورسټي کې په هاسټل 2 ګراوند کې ناست وو، واک مې کوو دی راغی و چې دا د ماښامي کې ټپې ریکارډ کوو. نو زه خو داسې هېڅ په یاده نه راتلو. بهرحال خدا خو زورور سړی دی، نو ګورم چې څه ټپې تاسو ټولو کتونکو ته ډالۍ کړم. او د مازدیګر زړې المارا تلا ولاړې په ما پرېوتل ګردونه، او مازدیګر د خیرې ما کړه ته به د نازه خیرې کوې رښتیا به شینا. او مازدیګر مه ګوره ما ګوره، مازدیګر تل وي زه به کله کله یمه. او که نیمه یم که نیمه نه یمه، مازدیګری به یار ته نه قضا کومه. او زما جانان پکې مزدور دی، د ښار مزې خو به د نورو خلکو وینا. ورکه لالیا هیر مې نه یې، ورکه لالیا غم دې تکا زړه کړمه. او تا ته چې کم وخت درې یادېږم، ما به دې دغه وخت نامه اخیستې وینا. او د شونډو پاړ مې ورلی اوسئ جانان که خدای رسول منی نو را بشینا. او د ماښام منځ دی قبول ماشه، د دندې پرېښود د ایمان کوې سوالونه. او ځان یې زړو جامو کې جوړ کړ، لکه چې وران کلی کې باغ د ګلو وینا. او یو ټوټه اسمان پې پرېوځه چې په غمجن د کبرجن ګمان کوینه. او ما یارانه کلا کولا سر تور ولاړ وې د خیرو دې یریدمه. او ستا به زمانه ګیله کېږي زما د کوره، په خلکو نه رسي لاسونه. لاس مې د زیړو بنګړو ډک دی د ملکنډ، په سر به یو ماتومه. په یارانه در سره نازم تر ملکنډ پورې چیلم در سره وړمه. او ما یارانه کلا کولا سر تور ولاړ وې د خیرو دې یریدمه. ستا یارانه د ونې سورې
کله په ما کله په نورو خلکو وینا څانګه چې مات شي ګل وچ شي زلفې چې مات شي لا وسپړې ګلونه زلفې اوږدې پرېږدم که لنډې جانان الویشت پې لګوه خرپ ورکومه او راولاړېږه دیدن راوړه بېګا مې مړه په خوب لیدې ویر مې کونه او ست دې واغستو روان شوې یا پیوند دې نه کړل په چړو وهلې زړونه او په خوب د بادې راویښه کم پاس زما د لاس بنګړې راغلې دینا او د لوی لارې مسافره په دیدن موړ شوې که مخ بیا درواړومه چې روانېږې منګول راکا چې فنا کېږې مخ راواړوه مینا په دې لار چې کوم ورځ هغه ګلفام ځي په دې لار چې کوم ورځ هغه ګلفام ځي ورسره مې زړه په لاس د مینې جام ځي ورسره مې زړه په لاس د مینې جام ځي په دې لار چې کوم ورځ هغه ګلفام ځي. ډېره مننه ملګرو. دا و شوکت سواتی چې تاسو پرې ماښامي کې دا ټپې واورېدې. امید دی چې ستاسو به خوښیږي. خو شوکته زه ورته یو شعر ووایم وایي زما ملالې په دلوي میوند غذا ګټلې زما ملالې په دلوي میوند غذا ګټلې زاید ته د قربان د زوره څه خبر یې. ډېره مننه.